بهر ته د درملنې لپاره د پی ټي ایم د مخکښ ټپي غړي ګیلمن وزیر لیږدولو هڅې روانې دي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر یوه بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. ګیلمن وزیر له 2 شپو په ویلنټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پامز طبي علومو روغتون کې بېهوښه پروت دی. د راپورونو له مخې سره له دې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه شوي، خو ډاکټرانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهرني هیواد ته انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستو ګیلمن د درملنې لپاره بهر انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين دوشنبه ناوخته د روغتون مخ ته خبریالانو ته ویلي ګیلمن په ویلنټیلیټر پروت دی، علاج روان دی، یقینا په ده چې کوم برید شوی ډېر جدي حمله ده. د ده حالت نازک دی او ډاکټران او زموږ سنجیده ملګري ولاړ دي، وضعیت څاري. لګیا یو چې نړۍ کې چیرته په خاصه توګه زموږ د پی ټي ایم اروپا ملګري لګیا دي چې هر چیرته علاج ممکن وي انشاءالله موږ خپل کوښښونه کوو چې د ده علاج وشي. پخوا له رسنیو په تیره بیا ایکس یا پخواني ټویټر باندې بهر ته د درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا کمپاین چې جرمني ته د ګیلمن د انتقال په نوم دی په څو ساعتونو شاوخوا 80,000 کسانو شریک کړی دی. فعالان د پاکستان له چارواکو غواړي چې د ګیلمن د انتقال لپاره د هوایي امبولانس زمینه برابره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې پر ګیلمن وزیر برید د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړی. د راپورونو له مخې ګیلمن څه باندې 10 کسانو د اسلام آباد په 11 سکتور سیمه کې یکشنبه ماښام مرګونی برید کړی او هغه یې د سر له ناحیې سخت ټپي کړی دی. منظور پښتين وایي پر ګیلمن برید کټ مټ همغه ډول دی چې د غورځنګ په مخکښو غړو ارمان لوڼي، عارف وزیر او فعال سیاستوال عثمان کاکړ باندې شوی.